د دیش کارون د وجنه الله شله د قبر عذاب ور کوي انسان چې کله چغولي کوي الله بدل د قبر عذاب ور کوي یو دویم چې کله سړی د تشمی تیز نه ځان نه ساتي رب العالمین بدل د قبر عذاب ور کوي دریم چې سړی کله دروغ وي الله رب العزت بدل د قبر عذاب ور کوي څلورم چې کله سړی د قران کریم نه ودشي معنی غفلت کې چې بالکل توجه ورته نه کوي او پنځم چې کله انسان کافر الله بدل د قبر عذاب ور کوي شپږم چې کله انسان مشرک الله بدل انسان له قبر عذاب ور کوي مشرک انسان لا و مهلین فرمایي چې کله سړی د مور پلار نه فرمانه اته مهلین دا فرمایي چې سړی مونږ نه کوي نه هم د قبر عذاب په دی وجه باندې لري سړی زکات نه ورکوي زکات لسم مهلین دا فرمایي چې کله سړی سود کوي ایو لسم او علماء دا ذکر کړي چې سړی د مونږ د خپل وخت نه ورسته کوي دولسم او علماء دا ذکر کړي د دی وجه د قبر عذاب راځي چې انسان به د سمنځله ودري قصدن د لسم او علماء دا ذکر کړي چې کله انسان زنا کوي الله بدل د قبر عذاب ورکړي څوار لسم او علماء دا ذکر کړي چې انسان لواتت کې الله بدل د قبر عذاب ورکړي عبد الله ابن عباس فرمایي په دې قبر کې بلته خنزیر جوړي خنزیره څومره خطرناکه خبره پنځلسم علي فرمایي چې سړی وینا کوي به په عمل نه کې الله تعالی د قبر عذاب ورکړي شپږلسم هغه خطیب چې خلکو تقریر کوي او عمل پې نه کوي الله تعالی د قبر عذاب ورکړي ولسم علي دا فرمایي چې انسان کله مخه مخه په شي په سړي باندې عیب لګي اتلسم چې کله سړی د یتیم مال خوري د انسان له قبر عذاب الله ورکړي نو نسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې انسان غلول کوي خیانت امر د غنیمت پر مال او شلم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې کله د رجمات وخت داخل شوی نه او تر رجمات کړه ایوشتم اهل المدا فرمایي هغه سړی هغه زنانه چې ماشوم له پي بندګي د وخت د مخکې د خاون سره ورانه چې د zarar ورکړي شي دویشتم چې سړی د خپل زنانه بل چاله پریدي د فرض زنا د یستوب دی لویل شي درشتم چې کله سړی د محمد رسول الله د ملګرو سره ورانه ولري صحابه سره څلورشتم علم دا فرمایي چې سړی په قبرستان کې تشمی تیز کې الله تعالی د قبر عذاب ور کوي دا ډېره خطرناکه مسله ده پنځشتم چې سړی اغلا کوي اغلا او شپږشتم علم دا فرمایي چې یو سړی هغه قران کریم د سیناخیس کړي وېشتم دا منه چې بیزه ټکسونه اخلي ټیک شه او اتهشتم علماء دا خبر ذکر کړي چې ظلم کوي ناروا او نه وېشتم دا الله د اولیاء په څه بده خبره شکل وسړی کوي او درشم چې بالکل ځکه دا محسوسي کې چې د قبر عذاب لاشتو کشته نه د دیش کارون د وجنه الله شله د قبر عذاب ور کوي